بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړه روغ وایاست، کارونه مو په خیر وي. راځو نن د مایکروسافټ اکسس 14 کلاس یا 14 درس ته. دلته مې یو نوټ درته لیکلی دی، لکه څنګه چې مې تېره ورځ پر ډیلیټ فنکشن باندې بحث وکړی، ویرو ډیلیټ او سام فنکشنونه وو. نن راځو په SQL کې د یو څو ساده فنکشنونه لکه سام دی، کانټ دی، اوریج دی، مکس دی، مین دی. سام معنا جمع کول، سامیشن. کانټ معنا حسابل. اوریج معنا اوسط معلومول. مکس یعنی مکسیموم غټ حد معلومول، او مینی یعنی مینیموم کوچنی حد معلومول. دا د دې دپاره سپاره کېږي چې موږ کله وغواړو د یو لیست مجموعه راباسو، نو دغه لیست څه شي حسابو، څه څخه استفاده کوو، د سام فنکشن څخه استفاده کوو. که چیرې ته وغواړې په یو لیست کې کسان حساب کړې چې څو کسه زه دلته لرم، بیا به د کانټ څخه استفاده وکړې. او که چیرې وغواړې چې د دې هغه اوسط یې څو دی، اوسط یې بیا د اوریج څخه استفاده کېږي. که چیرې وغواړې چې تر ټولو لوړ معاش څوک وړي، بیا د مکس څخه استفاده کېږي. که چیرې وغواړې چې تر ټولو ټیټ معاش څوک وړي، بیا د مین څخه استفاده کېږي یا مینیموم څخه. لومړی راځو سام فنکشن. What is sum? Why this function is used to sum several number is called sum. یعنی که چیرې څو نمبرونه موږ سره یو ځای کو یا یې جمع کو، دې ته څه ویل کېږي؟ سام فنکشن. یعنی د څو عددونو مجموعې ته جمع ویل کېږي، لکه د جمع تعریف داسې دی. دلته انګلیسي سام دی، هلته موږ په پښتو کې جمع بولو. So first فرض که we have a table as the following. موږ په لاندې شکل یو ټیبل لرو، لکه ID ده، نیم دی، فادر نیم دی، جاب دی، سالري ده. نو که چیرې موږ وغواړو چې now I want to sum all the salary column in the query، که چیرې موږ په query کې د لوړ ټیبل څخه د سالري کالم چش کو، جمع کو، څنګه باید ولیکو؟ select انتخاب یې که sum، جمع که salary column as total from table 1. د table 1 څخه د salary column راځو عملی راځو اکسس را خلاصوو. زه رن مینو را خلاصوم. په رن مینو کې MS اکسس چې مې ووایي انټر مې کوي. راځم بلانک ډیسکټاپ ډیټابیس انتخابوم. دلته به ولیکم چې ZDB اوکې به کړم. چې اوکې مې کړله بیا به راسو دا به یس کو. چې یس مې کړله په عادي ډول جوړ سوی ټیبل به کنټرول W کو چې بند شي. کریټ ته راځم، ټیبل ډیزاین ته راځم. ځکه لومړی زه باید یو جدول جوړ کړم. ID ده، اوټ نمبر دی، او بیا نیم دی، هغه بیا څه شي دی؟ شارټ ټکسټ دی. F نیم یې مور کوه، جاب دی، دغه رقم بیا څه شي دی؟ فروینس دی. فروینس څه شي؟ فروینس. او همدارنګه څه شي دی؟ سالري معاش دی، هغه کرنسي دی. کنټرول W دا یس که ټیبل 1 دی، صحیح دی نوم یې، دا یې هم نو که. د هغه څخه وروسته راځو په ټیبل کې ډیټا انزرټوو. یو اول نفر مې دی، د خان په نامه دی، هغه وظیفه یې په IT کې ده، د اروزګان دی، او همدارنګه 12,000 روپۍ معاش دی. او بیا پسې راځو د جان په نامه دی، وظیفه یې HR دی، دا هم د اروزګان دی. چیرې دی؟ اروزګان دی. د معاش یې هم څو دی؟ 14,000 روپۍ دی. زه ویډیو بندوم چې ویډیو اوږدېږي، طولاني کېږي. زه د ډیټا انټري کوم، بیا دغه څخه وروسته همدا د ډیټا مې خپل ټیبل ته انزرټ کړله. په دې کې مې 300 کوچنۍ کړل، 40,000 مې غټې ډیټا ورته انزرټ کړل. همدارنګه شمېره یې تر شپږو کسانو پرې ولاړه، او معاشات مې هم ټوله ورته انزرټ کړل. کنټرول W هم چې ټیبل څه په وکړم، بند یې کړم. کریټ ته راځو، کویري ډیزاین ته راځو. دلته دا بندوو. دغه څخه وروسته پر کویري یو باندې راسته کلیک کوو. SQL ویو یعنې د SQL کویریانې دي دا. دلته لیکو موږ لومړی څه شی لرو؟ لومړی سام فنکشن لرو، دوهم بیا څه شی لرو؟ دوهم کانټ لرو، او دریم اوریج لرو، او دریم مکس لرو په نن درس کې، څلورم مینی لرو یا مینیموم لرو. دا به بیرته زه بند کړم. لومړی د سام فنکشن کاروم. سیلیکټ دلته به ولیکم چې انتخاب یې که، سام جمع یې که. چې انتخاب یې کړله بیا وروسته جمع که. دا معنا چې هغه ټیبل زه اوس وښیم، اول خو انتخاب که، دوهم یې سره جمع که. څه شي په د انتخاب کې؟ څه شي؟ سالري، یعنی د سالري کالم. دلته به قوس بند کې اس په مثال د څه شي؟ د ټوټل سالري. دلته به یو نوم ورکړی چې ټوټل سالري. څه شي؟ ټوټل سالري.
فرام د کم یو څخه د ټیبل 1 نوم به په خپل ډیټابیس کې دغه ټیبل نوم ورکړي کنټرول ډبلیو به ورکړي اوکې به کې دلته ورته ولیکئ سام کیوري دا به هم اوکې کې اوس که راسئ پر کیوري باندې ډبل کلیک وکړئ زموږ معاش 2300 ټوټل کیږي کنټرول ډبلیو وهو دا مې د سام فنکشن و بیرته راځم کریټ ته راځم کیوري ډیزاین ته راځم دلته دا بندوم پر چیش باندې کلیک کوم پر کیوري باندې راسته کلیک کوم اسکیول ویو ته راځم دا وارې بیا د چیش ته کاروو سلیکټ چې که دا وارې بیا کانټ حساب یې که زه څو کسان په دې جدول کې لرم د کانټ نیم نوم ورته وایي آی ډي ورته وایي د معاش ته ورته وایي هر شی چې ورته دی درته حسابي بیا به راسئ دا به بند کړې اس چې شي ټوټل ریکارډ دلته به چې ولیکئ ریکارډس بیا به راسئ ورته به لیکئ فرام د چیش څخه فرام ټیبل 1 چې دې ولیکئ کنټرول ډبلیو به کې دا به اوکې کې دلته به ورته ولیکئ چې شي کانټ یعنی د کانټ کیوري ډبل کلیک به پر وکړئ موږ څو کسه لرو 6 کسه لرو مخکې موږ تاسې ولیدل بیا دا بندوم کریټ ته راځم کیوري ډیزاین باندې کلیک کوم دا هم بندوم سره دغه څخه وروسته پر کیوري راسته کلیک کوم اسکیول ویو ته راځم سلیکټ وایم ومې انتخاب یې که چې شي دا وارې به ورته چې انتخاب کړه ای وي جي دلته د اوریج پر ځای به یوازې ای وي جي ولیکئ ای وي جي د څه شي د اوسط دا وارې د څه شي اوسط د معاش اوسط رابسې دلته به دا انتخاب کړئ اس اوریج چې شي اوریج د سالري یعنی د معاش اوسط ورته ولیکئ سالري دا چې ولیکئ فرام ټیبل چې شي 1 بیا به دا چې کې کنټرول ډبلیو به وکړئ اوکې به کې دلته ورته ولیکئ ای وي جي په نامه د سلیکټ سټیټمنټ انکلود a reserved word or an argument name that is misspelled or missing or the punctuation is incorrect ښه دلته موږ باید دغه اوریج او دغه سالري چې کو په مابینځ کې سپیس را نه ولو یا به سره مشلوي یا به د انډرسکور واچوي انډرسکور چیرې دی انډرسکور که زیات وخت په دې شیانو کې کارول کیږي شفټ نیسئ د چش بټن وهئ دا د منفي بټن وهئ ته به چش راځي انډرسکور به راځي کنټرول ډبلیو وهم دا اوکې کوم د ای وي جي په نامه دا د دا وال چش سلو د حساب څو راسته ډبل کلیک به پر وکم اوریج مې څو دی 2050 روپۍ 50 روپۍ دی اوریج څه معنا ښیي اوریج راولاړیږي ټوله جمع کوي ټول معاش جمع کوي پر شمیر باندې یې ویشي یعنی پر څه باندې یې ویشي پر شمیر باندې یې ویشي که موږ پر سام باندې کلیک وکړو زموږ معاش ټوله څو دی 2300 دی که راسم ماشین صاحب زه راخلاص کړم ماشین صاحب چې مې راخلاص کړي دلته به راسم ورته وبلیکم چې 2300 تقسیم که پر 6 کسه دا به مساوي سي په څو په 2050 روپۍ دلته موږ ته څو راوړي اوریج باندې به زه ډبل کلیک وکړم 2050 روپۍ موږ ته راوړي یعنې اوریج دا معنا چې د ټول معاشات راواخه پر مجموعه ریکارډونو باندې تقسیم کړه چې څو مجموعه یې څو پر نفر پی نفر څو رسي او په لیست کې یا په جدول کې به موږ داسې کسان لرو چې د بعضې 200 معاش دی د بعضې 1000 دی د بعضې 40,000 خو اوسط چې موږ راباسو اوسط بیا په دې شکل راوځي دا اوس موږ د اوسط کیوري د هغه څخه وروسته ډیزاین کیوري ته راځم اسکیول ته راځم بیا پر دې باندې راسته کلیک کوم دلته اسکیول ویو ته راځم اسکیول ویو باندې چې کله کلیک وکړم هغه څخه وروسته ورته ولیکم چې سلیکټ چې شي دا وارې ماکس یعنی ماکسیموم چې شي معاش یعنی ماکسیموم معاش چې راوباسه راته راوباسه ماکسیموم بیا به راسې قوس په بند کې ورته ولیکئ چې اس ماکسیموم دلته اسماجي نوم ورکړه فرام ټیبل 1 کنټرول ډبلیو اوکې دلته ورته ولیکئ چې ماکس یا غټ حد څو 40,000 په دې ځای کلیک وکړئ موږ ته به څو راوباسي 40,000 به راوباسي د دې څخه وروسته بیا کریټ ته راځم کیوري ډیزاین ته راځم کیوري ډیزاین څخه وروسته دا به بند کړم بیا به راسم پر اسکیول ویو باندې به کلیک وکړم اسکیول ته به راسم بیا به راسم ورته ولیکم چې سلیکټ دا وارې بیا موږ څه شي غواړو مین چې دې ولیکئ قوس په بند کې ورته ولیکئ سالري بیا به قوس بند کې ورته ولیکئ چې اس مینیموم فرام ټیبل چې شي فرام ټیبل 1 کنټرول ډبلیو به کې اوکې به کې مینیموم به کې اوکې به کې څو به راته راوړي 300 به راته راوړي ځکه زموږ په جدول کې هغه تر ټولو کوچنی حد څو 300 دا اوس موږ 5 کویریانې وې که 6 دانې سام دی کانټ دی اوریج دی ماکس دی مین دی یعنی 5 فنکشنونه دي عملیې دي و زه څنګه کولی سم چې ټول په یوه کیوري کې ونغاړم بیا راځم کریټ ته پر کیوري ډیزاین باندې کلیک کوم او دا هم څه کوم راسته کلیک پر کوم کیوري اسکیول ویو ته راځم دلته ورته لیکم سلیکټ
اول به ورته ولیکم چې سام مجموعه یې راوباسه د چی څخه د سالري کالم څخه سالري دلته چې دا بند کوي بیا ورته ولیکئ چې اس ټوټل دلته به ورته ولیکئ چې ټوټل چې شي سالري بیا به راسي کاما به ورته کښېږدي بیا به ورته ولیکئ چې کانټ حساب یې کړه دا واري چې شي حساب یې کړه د چې شي نیم خانه او بیا به ولیکئ اس ټوټل ټوټل ریکارډز بیا به کاما ولیکئ بیا به ورته ولیکئ چې شي ای وی جي چې دې ولیکئ بیا به قوس بند کې د قوس د بندېدو وروسته به چې شي سالري چې دې ولیکئ بیا به ولیکئ اس ایوریج فرام ملیکه بیا قوس بند قوس چې دې بند کړئ بیا به ولیکئ چې شي مکس قوس په خلاص کې سالري قوس په بند کې بیا ولیکئ چې اس ماکزیموم سالري به هم دلته ورته ولیکئ بیا به کاما ورکړئ بیا به د هغه څخه وروسته ورته ولیکئ چې من قوس په خلاص کې سالري یعنی هغه کوچنی معاش د چیز څخه اس مینیموم سالري معاش فرام ټیبل 1 دلته څه وایي انتخاب یې که بیا یې پسې جمع که دغه معاش د ټوټل معاش په شکل حساب یې که نومونه د ټوټل ریکارډونو په شکل ایوریج او سات یې راوباسه د معاش د خانې د اس د اوریج مګز یعنی غټ حد یې د معاش سره معلوم که د ماکزیموم سالري په نامه باندې مینې خو انتخاب خو دلته موږ ولې چې انتخاب یې که خو دغه ټول شیان پکښې اپلای راسه فرام د چیز څخه فرام دا به سره لرې کړي د ټیبل 1 څخه یعنی دا ټول کارونه د ټیبل 1 څخه ترسره کیږي کنټرول ټبل یو به ووایي دا به ایس کې چې ایس کې دلته ورته ولیکئ چې ټوټل فنکشنز دلته به دا وکړئ اوس به راسه په ټوټل فنکشن به ډبل کلیک وکړه ټوټل سالري ټوټل ریکارډز اوریج ماکزیموم او مینیموم ټوټل سالري مې 2300 مخکې مې ولیدل ټوټل ریکارډونه مې 6 دانې دي اوریج او سات یې 2500 روپۍ وو ماکزیموم غټ معاش 4000 و چې وړي مینیموم سالري یې 300 ول چې وړله که چیرې موږ اوس راسو په خپل جدول کې یو کس بل ور اضافه کړو دلته ورته ولیکم چې ګلاب د 25 کې دی په آی ټي کې دی او د معاش څو دی دی په آی ټي کې دی د کوم ولایت دی د نیمروز دی معاش څو دی زه بل ورته ولیکم چې لک روپۍ دی کنټرول ډبل یو وکړم اوس که راسم په ټوټل باندې کلیک وکړم معاش 1,2300 ځکه لک روپۍ ور اضافه شوې او ټوټل کسان مې وسلو او اوسط مې 15,000 څو دی یکم دهن سدن هزار 10,000 1,50,000 1,000 شوې دا 10,02,000 دي او دلته ماکزیموم هغه غټ معاش څو دی 10,00,000 دی کوچنی معاش 300 دی دا اوس زموږ نننی درس چې 5 فنکشنونه پکښې ونغښتله تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم مخته مو ښه الله مو مل شه هیره دې نه وي چې چینل سره شیر هم کړئ سبسکرایب یې هم کړئ او هرې ویډیو ته لایک هم ورکوئ الله مو مل شه مخته مو ښه